دغه څنګه چې کله په مومن نړیوال 200 بستریز روغتون کې پرانیستل شول په ډېر کم وخت کې زیات پرمختګ وکړي. از کابل آمدم. من تکلیف داشتم، این قسمت سرم درد می آمد، یعنی تو اینجا خیلی یک درد شدید بود. در کابل څخه کندهار ته راغلم، مومن نړیوال روغتون ته. دلته بیا عملیات راته وشو. اکثر دکترها گفته بودن که دیگه دوا نداره، این باید عملیات شود که عملیات از یوم در افغانستان هیچ امکان نداره. تداوی با مستوی بین المللی آماده هست برشان. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ناصر یم د مومن نړیوال 200 بستریز روغتون د عصبي جراحي څانګې څخه ستاسو په خدمت کې یم. دغه څانګه چې کله په مومن نړیوال 200 بستریز روغتون کې پرانیستل شول په ډېر کم وخت کې زیات پرمختګ وکړي او ډېر هیوادوال د دې څانګې څخه د دې خدماتو څخه مستفید شوي دي. اوس د افغانستان د ټولو ولایتونو ترڅنګ د مرکز کابل څخه هم هیوادوال هغه ناروغان چې عصبي جراحي تکلیفونه ولري دې څانګې ته راځي او دلته خپله درملنه کوي. خوشبختانه ترڅنګ مې د دې څانګې مشر متخصص ډاکټر صدیق شفیع را سره ولاړ دی او د ده څخه به د دې څانګې د خدماتو او په دې وروستیو کې چې د کم کیسونه کړي دي په هغه اړه معلومات څنګه ترلاسه کړو. ډاکتر صاحب به شما خوش آمدید میگویم. زیاد تشکر که به مصاحبه آماده شدید. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بسیار افتخار میکنم که بتونم خدمت کرده برای مردم افغانستان، برای شما به این شفاخانه بسیار عالی و مقبول. دکتر صاحب دو مریض در هفته گذشته آمده بودن، دو کیس کرده بودی که در مبارم یکم معلومات بده که از کابل آمده بود پیش شما. یک خانم بود که بسیار مشکل شدید داشت در حرام مغز خود که یک دیسک تقریبا بسیار تنگ کرده بود، خود حرام مغز مستقیم بازی را به نام ACDF اپریشن میگن، از پیش روی دیسک شکشیدیم و یک کیج مانی و پلیت که بعد از عملیات الحمدلله بیخی مشکلاتی که داشت جور شد. درد شدید داشت، ضعیفی دست پیدا کرده بود، قوتش از بین رفته بود تقریبا الحمدلله بسیار به خوشی و به آرامش پس رفت باز. بله و یک جوان هم آمده بود زیاد خوشی کرد از شما که او هم یک کیسی که بیخی اول در افغانستان نمیشد شما برش عملیات کردید. بله طبق که در مصاحبه قدیمی را یادآوری کرده بودم، مسئله تریجمنولوژی که است، یک مریضی است که واقعا علاج نداشت افغانستان، حالا شکر علاج داره. 12 دانه حالا شکر تونستیم که عمل کرده در وقت کوتاه و حالا روز به روز مریض هم خبر میشه. یک مشکل است که در روی مریض بسیار درد پیدا شده بود، علتش در حرام مغز بالاست، یعنی یک جای بسیار اساس است بین مغز کلان و خود، در خود حرام مغز قرار میگیره. اونجا رگای میباشه که سر حساب فشار میاره، باز یک درد تولید میکنه که قابل تحمل نیست. الحمدلله عملیات با موفقیت انجام داده شد و مریض بسیار به خوشی پس رفت کابل. دکتر صاحب ما شما اینجا میباشم یک دفعه میرم امو مریضایی که رضایت هم حاصل کرده و زیاد خوش بودن گفای از اون میشنوم، باز ما شما پس میگردم. ګرانو لیدونکو ورځو هغه ناروغانو ته چې ډاکټر صاحب ورته عملیاتونه کړي دي او دوی د کابل څخه راغلي وه د هغو خبرې اورو، رضایت یې اورو، بیا هم زموږ سره اوسئ. زما لاس درد کوه او ورمیک می درد کوه، پښې می دلته درد کوه، امکان بیخي د فلج لاس مې کار پرېښودلی شورېدی نه. د کابل څخه کندهار ته راغلم مومن نړیوال روغتون ته. دلته بیا عملیات راته وشو، ښه عملیات راته وکړ ډاکټر صاحب صدیق شفیع راضي. نوم احمد الله دی، کابل ولایت څخه راغلی یم. موږ مریض د شا کې کوم څه ډیکسونه و هغه وتلي وو او عصبي نیولي وو، د هغې څخه ډېر تکلیف او لاس یې هم څه مشکل لرله، هم لاس یې ورسره په درد و. بیا مو کابل کې ځینې شفاخانو ته بوتله، بیا د اخر کې دې نتیجې ته ورسېدو چې کندهار ولایت مومند روغتون ته یې ورسوو. اوس یې عملیات وشو، عملیات یې ښه کامیاب و. د پښه په تله یې وضعیت بیخي د ستایلو وړ دی او د ډاډ وړ دی.
از کابل آمدم. از خود کابل هستین شما؟ بله از کابل هست. من یک تکلیف داشتم، یک قسمت سرم درد می آمد، این تو اینجا خیلی یک درد شدید بود، خیلی درد شدید قابل تحمل نبود. تقریبا 9 سال میشون. 9 سال؟ بله. در این 9 سال شما تداوی نکردید دیگه؟ جای نرفتید؟ خیلی تداوی کردم، هر جای رفتم نتیجه ندادم. میگفت این تداوی نداره دیگه، بعد دوا خوب نمیشه، عملیاتش در افغانستان میگفت صورت نمیگیره. نه او درد که قبلا می آمد دیگه نامد بالا. اسم محمد اسحاق. از کجا آمده؟ از ولایت کابل. این تقریبا 9 سال میشه که این تکلیف داشت. درد سر که داشت بسیار طاقت فرسا بود. ما در جریان 9 سال برای دارو دوا در شهر کابل در بسیار شفاخانه ها رفته بودیم، برای دوا گرفته بودیم که اکثر دکترها گفته بودن که دیگه دوا نداره، این باید عملیات شود که عملیات از یوم در افغانستان هیچ امکان نداره. باز بالاخره یکی از دکترهایی که در اواخر ما مراجعه کردیم باز او گفت که یک دکتر از شفاخانه مهمن نریوال صدیق شفیق که از آلمان آمده اموی عملیات میکنه که باز ما آمدیم اینجا که با فضل خداوند دکتر صاحبون بودن عملیات کردن. فعلا 100% برادرم جور است. ډېر ښه خدمات وو، ډېره ترې راضي یم، ښه ډاکټر صاحبانې وو. د خدماتو نه ټول پرسونل نه راضي او ټول د ستایلنې وړ دي، غوره مدیریت لري، انشاءالله هیڅ مشکل و ستونزه نه وه. اینجا خیلی مجهز بود، خیلی مراقبت درست نکردن از مریض. خیلی راضی هستیم از شفاخانه. بسیار احساس خوشی میکنیم، بسیار جای خوشبختی است. ما امیدوار هستیم که در ولایت‌های افغانستان هم شفاخانه ها باشه که مریضای ما تداوی شود. نه واقعا که ما بسیار مرد کردن، آقای صاحب شریف که ما مرد کرد، خود دکتر صاحب صدیق شفیع دیگه مصرف ما خوب بود، ما راضی هستیم. از تمام کارکنان شفاخانه ما راضی هستیم که ما رویه خوب کردن، مردمان خوب بودن. بله. ګران لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایو. هغه ناروغان وه چې په مومند نړیوال 220 روغتون عصبي جراحي څانګه کې ورته د ډاکټر صاحب صدیق شفیع لخوا عملیاتونه سوي وو او دوی ډېر زیات خوښ وه او راضي وه د دې څانګې د خدماتو او د مومند نړیوال روغتون د خدماتو څخه ډېر راضي وه. واقعا هم د خوشبختۍ ځای دی، د افتخار ځای دی. ډاکټر صاحب محترم، د آخر پیغام یا پیامی اگر داشته باشه که مردم باید چی کرد که مثلا زود به یک جای برسه که مشکلش زیاد نشه؟ مردم افغانستان بگوییم که از سنت گرفته مردم صبور هستند، بسیار مردم صبور هستند، هر چیز تحمل میکنن. 40 سال جنگ تحمل کردن، هم مریضی ها رو تحمل میکنن. مگم حال شکر خداوند آسانی پیدا کرده، جاهای پیدا شده که چی از مریضی های قلبی باشه، چی مریضی های حسابی باشه که علاجش هست. وقتی که مریض مشکل زیاد می داشته باشه، معطل کار نداره بکنه، میتونه بیاید پیش از اینکه ناوقت شود. و اطمینان داده میتونه که به دیگه کشورها ضرورت نیست الحمدلله مردم افغانستان برن. یک ضرب مثل آلمانی است، es ist nicht alles Gold was glänzt، به معنای از اینکه هر چیز طلا نیست، قسمی که رنگش باشه هر چیز طلا نیست. ما دار مشکلات زیاد داریم در افغانستان، مگر هم سویه جراحی عالی در می شفاخانه به یک سویه رسیده که بدون مشکلات خدا میتونه مقایسه کنه همراه دور پیش خود، ملکای دور پیش خود. یعنی مشکلاتش حل میشه اینجا بیاید؟ مشکلات میشه. تشکر زیاد دکتر صاحب که به من وقت دادی و شما عملیات ها داری، کار داری، وقت شما را گرفتم. بسیار زیاد تشکر که معلومات دادی. تشکر، زنده باش. ګرانو لیدونکو، د عصبي جراحي څانګې راپور و او په دې راپور کې ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړل، هغه عملیاتونه چې دلته سوي وو په هغه اړه معلومات درکړل. نور هم زیات عملیاتونه دلته سوي دي، د تومور عملیاتونه سوي دي، ډېر داسې پیچلي کیسونه سوي دي چې په هغه کې به په هغه اړه به تاسو ته په راتلونکو راپورتاژونو کې معلومات درکړو. دې ځل مو د هغه ناروغانو اړوند معلومات درکړل چې د نورو ولایتونو او البته د کابل څخه مومند نړیوال روغتون ته راغلي وه. نو تر راتلونکي راپورتاژه پورې ما او د کامرې شاته رحمت الله سمون ته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.